جوبايدن په سبا څه کوي؟ د کابینې وزیران به څوک اعلان کړي؟ بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د جرمونو او مجرمانو په اړه څه ویلي دي؟ سلامونه لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جوبايدن د خپلې کابینې یو شمېر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د باینډن ستر سلاکار ران کلین ABC تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نومونه یې نه دي اخیستي. رویټرز خبري اژانس هم جوبايدن ته د ځینو نږدې کسانو په حواله ویلي دي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنیو چارو نومان وزیر معرفي کړي. د سرچینو په خبره د امریکا د ملي امنیت پخوانۍ سلاکاره سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلوماټ انټونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنیو چارو د وزارت چانسلر دي. بلخوا به په افغانستان کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل ښار کې چې د دوی له لوري کوم منظورونه لګول شوي په هغه کې ځینې د دولت کارکوونکي دي. ښاغلي صالح دغه خبرې نن سهار د کابل د 6:30 بجو په امنیتي غونډه کې کړې دي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یو شمېر تر پلټونو لاندې کسان چې انځورونه یې د کابل ښار په واټونو کې لګېدلي د دولت کارکوونکي دي. هغه دغه راز زیاته کړې د دې لپاره چې ملي بنسټونو ته درناوی وشي د جزیاتو له ورکولو ډډه کوي، خو زیاتوي چې په دې وروستیو اونیو کې یو شمېر نیول شوي کسان د دولت منسوبین دي چې د جرمونو په تور نیول شوي دي. امرالله صالح د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د هغو کسانو چې په ښارونو کې یې انځورونه راځړول شوي او په جرمونو کې لاس نه درلود، له هغوی به له حقوقي لارو بخنه وغواړي. له تاسو ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.